السلام علیکم ټولو ملګرو ته ملګرو دا ویډیو ضروری ده او ټول یې واورئ. دا کومه تصویر مې چې لګولې ده دې ماشوم مکمل قصه سره شیر کومه او افغانیان او پاکستانیان دواړه واورئ. دا ورک شوی دی د افغانستان نه راتلو او د کوټې په باډر باندې یادوي چې دا ورک شوی دی. زه درته دا میسج اورومه او نمبر یې پکې راته تصویران مې راته لګولي او دا هلک چې دی نو چاړه دی، خبرې نشي کولی چې چا مو وپېژندو نو د رابطې نمبر یې سره زه شیر کوم او لالا دا ویډیو لازم مخې ته شیر کوي دا ماشوم چې را پیدا شي. صحیح ده؟ نو دا پته ده ټول ملګري واورئ. صحیح ده؟ غوږ ورته کېدوئ. دا د پلار نمبر دی او د دې ماشوم سجاد نامه ده، چاړه دی، خبرې نشي کولی او د 15 کالو دی. د افغانستان نه راوښتل د کوټې په باډر باندې دا بېدرکه شوی دی. دا تقریبا شل ورځې وشولې. صحیح شروره دا د پلار نمبر دی او دا هلک د پلار نوم یې ولي محمد دی او د یو د زوی نوم یې سجاد دی. صحیح شو؟ او ورک شوی چې دی د هغه سجاد نوم دی او عبدالله شاه دغه د پلار نمبر دی او د دې ماشوم نوم سجاد دی، د پلار نوم یې ولي محمد دی او د کوټې په باډر باندې ورک شوی دی. دا 15مه ورځ ده پاکستان ته راتلو او مهرباني به یې دغه وچلوو په ما به دې غټ رابطې نمبر یې دی 0326 بیا 50 21 233 او یو یې راته ویم 0 3 2 شپږ 5 0 2 1 2 3 3. دا یې دغه شانتې نمبر شو لالا د رابطې او چاته چې معلومات د الله د رضا دپاره په دې پسې خپل خاندان د خپل خاندان خلک خفه دي. زما په خیال افغانستان سره د فیملي تعلق ساتي او پاکستان ته راتله دا ماشوم د کوټې په باډر باندې ورک شوی دی. نو چې زما څونه وروڼه یې دغه د رابطې نمبر دی، د پلار نوم هغه هر څه ویلي چې چاته هم څه معلوماتو دا ماشوم چې دی ګونګی دی، خبرې نشي کولی، په دغه نمبر رابطه وکړئ. د الله د رضا دپاره ټول ملګري دا ویډیو مخې ته شیر کړئ. د الله په امان.